وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې په حالت د احرام کې چې کله یو کس د عمرې د اعمالو نه فارغېږي، آخره کې چې کله دی حلق کوي او سر کلوي، کله کله هلته نیان خوشبودار شیمپو پې ولګوي. دغه خوشبودار شیمپو پې لګول د دې دپاره چې ویښتان پې نرم شي. دی وایي په دې سره څه لازمیږي او که نه. دا یاد لرئ دا مسله فتح القدیر هم لیکلې ده په 3 جلد کې او صفحه 28 کې. دا مسله فتاوا هندیه هم لیکلې په 2 جلد کې صفحه 241 کې. بدائع الصنایع هم لیکلې ده په 2 جلد کې صفحه 419 کې او د فقه نورو کتابونو هم لیکلې ده. د احنافو مسلک دا دی چې که چېرته د حلق او سر کلولو په وخت کې داسې خوشبوداره کریم ولګي یا خوشبوداره شیمپو یې استعمال کړه د دې دپاره چې ویښتان پې نرم شي، نو په دې صورت کې پې دم هم لازمیږي. د احنافو مسلک دی. نو اجتناب ترې کوئ، ځان ترې ساتئ. هسې د ویښتان په اوبو باندې نرم کي، خو لیکن خوشبوداره شیمپو یا کریم یا صابون دې پې نه استعمالوي، که نه بیا دم پې لازمیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي سر کلول او سر ګنجی کول دا سنت عمل دی او که نه. دا یاد لرئ دی په باره کې تفصیلي جواب مونږ کړی و. زلفې پرېښودل دا سنت طریقه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په 3 طریقو باندې زلفې او ویښتان پرېښوده. کله به دې غوږونو څوکو ته راورسېده او کله به د غوږونو نه دا ویښتان او زلفې د رسول الله اوږدې شوې، خو د دې اوږو سرونو ته به نه وې رارسېدلې. او دریم کله کله به داسې مو شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زلفې مبارکې دا به د دې اوږو سرونو ته رسېدې. دا 3 قسمه ویښتان پرېښودل دا سنت طریقه ده. خو سید الکائنات دعا کړې ده د هغې چا دپاره چې څوک ویښتان کلوي او سر ګنجی کوي. رحم الله المحلقین. الله دې رحم وکړي په هغې چا باندې چې څوک ویښتان کلوي. نو خلاصه د جواب دا چې ویښتان کلول او سر ګنجی کول دا سنت طریقه ده او پکې ثواب دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې ما ګاډی اخیستی دی په 6 لکه او په بل کس باندې په نیټه باندې د 6 میاشتو په نیټه باندې خرڅومه په 7 لکه. دی وایي دغه معامله شرعاً درسته ده او که نه. دا یاد لرئ یو څیز په نغده باندې په ارزانه او په قسطونو باندې یا په قرض باندې خرڅول په ګرانه دا جایز دي، خو په مجلس کې به تعین د احدهما کوي چې په نغدو باندې په دومره شو او په قرض باندې په دومره شو. نو چې په مجلس کې په څه شي باندې توافق او موافقه راله نو د دې معامله شرعاً درسته ده او دا جایز ده. خلاصه د جواب دا چې د 6 لکو ګاډی په 7 لکه باندې خرڅول دا جایز دي، خو البته فقها لیکي چې د خلکو مجبوري هم په نظر کې نیسئ. داسې نه وي چې د مسلمانانو د مجبورۍ نه غلطه فایده سړی واري، خو ګټه یې حلاله ده. خلاصه ده چې کومې پیسې دی پې ګټي زیاتې پیسې پې اخلي، دغه پیسې ورته شرعاً جایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې څه ملګري ناست وي سره او دا یو پکې د ډوډۍ نه یو طرف ته شي او ووایي چې په ما دې دا ښځه طلاقوي، بیا دی وایي وروستو د هغې نه پس هغه روټۍ او هم خوري، نو په دې صورت کې طلاق واقع کېږي او که نه. دا یاد لرئ که چېرته دغې کس داسې وینا کړي چې زه تاسو سره دا ډوډۍ نه خورمه، که دا ډوډۍ ما وخوړه نو په ما دې دا ښځه طلاقوي یا دې په ما خپله ښځه طلاقوي. که داسې وینا یې کړي وي نو یاد لرئ که بیا یې روټۍ وخوړه نو ښځه پې طلاقه شوه، خو که یو ځل وي نو یو طلاق واقع شو، که 3 ځلې ویلي وي نو یاد لرئ بیا 3 طلاقه واقع کېږي. خو چونکې که یو ځل یې داسې ویلي وي او بیا یې روټۍ خوړلې وي نو یو طلاق پې واقع شو، باقي په زندګۍ کې 2 طلاقو اختیار د سره شته دی. احتیاط دې کوي چې آینده دپاره داسې لفظ استعمال نه کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې 2 کسان وي او په شریکه باندې مال واخلي او د دواړو سرمایه او پیسې هم برابرې وي، خو یو کار کوي او هغه بل په دغې کې
کار نه کوي. نو یو مطلب مال خرڅوي را خرڅوي او دا بل کار پکې نه کوي. نو دی سوال دا کوي چې د دغه کس چې کوم کار کوي پکې د دغه خدمت یا د دغه کار کولو حق شته دی او که نه. دا یاد لرئ دا مسله رد المحتار هم لیکلی ده په 3 جلد کې صفحه 341 کې او د فقه نورو کتابونو هم لیکلی ده. که چېرته د اول نه دا پکې متعینه شي او دا پکې شرط شي چې چونکې زه کار کوم نو د دې وجې نه ما ته به اضافي دومره فیصدي یا دومره رسید راکولی شي. نو که موافقه د اول نه شوي وي نو بیا دی حقدار دی ده ته به د هغې حصه ورکولی شي. خو که چېرته اول نه تبرع او هسې په خپله باندې بغیر د څه اجرت اخیستو نه چې حق پکې نه غواړم نه پکې څه مزدوري غواړم خو هسې پکې کار کوم، که داسې اول نه سره موافقه په دې کړې وي نو بیا خو حقدار نه دی. خو که اول نه موافقه پې شوې وي چې چونکې ته کاروبار پکې کوې مزدوري کوې پکې ستا دپاره به علاحده دومره حصې وي نو چې موافقه په څومره شوې وي نو بیا د هغې دی حقدار هم دی او حصهدار هم دی، هغه به بیا ورکولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. د یوه زنانه 2 جنکو ته پی ورکي شوده ورله ورکي، خو یو مشره وي هغې له شوده او پی ورله ورکي او دې کشر ته یې نه یې ورکړي. اوس هغه کشره خپل زوی ته په نکاح کوي. دی وایي چې هغه کشره چې پی یې نه دي ورکړي خپل زوی ته په نکاح کولی شي او که نه. دا یاد لرئ شرعي مسله دا ده چې کومې زنانه کومې جنۍ ته پی ورکړي هغه د هغې رضاعي لور شوه. نو چونکې په دغې مسله کې د مشرۍ پی څکلي دي نو دا مشرۍ د هغې زنانه رضاعي لور شوه، دا خپل اولاد ته په نشي نکاح کولی. البته چې کومه کشره ده نو هغې کشرې ته یې پی نه دي ورکړي نو هغه خپل اولاد ته په نکاح کولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې یو کس مانځله ولاړ وي او زلزله وشي، په داسې دوران کې د لمونځ ماتولی شي او که نه یا دغې ځای نه ووځي، یا مثلا یو زهریله مار وګوري څه وګوري لمونځ ور دپاره ماتولی شي او که نه. دا یاد لرئ دا مسله فتاوا حقانیه هم لیکلې ده په 3 جلد کې او رد المحتار هم لیکلې ده. خلاصه د جواب دا ده چې زموږ فقهای کرام لیکي چې د لمونځ ماتولی شي، ځکه فقها لیکي چې بعضې صورتونو کې لمونځ ماتول دا جایز وي. مثلا یو کس ته هغې څوک وکتو چې د چت نه راپرېوځي لاندې یا په اور باندې سیزي نو دی د هغې دپاره لمونځ ماتولی شي. نو دغه شان د یو چا په کور کې اور ولګېدو او د هغې د وجې نه دی لمونځ ماتوي چې هغه اور مړ کي، یا یو ماشوم یو ځای ته لړه کېږي او غورځېږي. خلاصه دا ده چې فقها لیکي چې د مالی نقصان دپاره هم چې ستا مال ته نقصان رسي او ته یې په خپلو سترګو وګورې په لمانځه کې لمونځ ور دپاره ماتولی شي. دغه شان چې کله د مال دومره اهمیت دی نو د جان اهمیت خو ډېر زیات دی. نو د جاني نقصان د وجې نه چې کله دا خطره وي چې زلزلې سره چتونه راپرېنوځي نو دی لمونځ ماتولی شي. فقهای کرامو د دې ډېر مثالونه ذکر کړي دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې امام پسې یو کس ولاړ وي نو فاتحه الحمد به ورپسې وایي او که نه په جهري لمونځ کې او په سري کې څه فرق شته او که نشته دی. یعنې که امام قرأت په اوچت اواز کوي نو بیا به یې وایي او که نه، او که په سري لمانځه کې وي چې امام قرأت په اوچت اواز نه وایي لکه د ماسپښین او د مازدیګر بیا به ورپسې مقتدي الحمد وایي که نه. دا مسله بار بار مونږ ذکر کړې ده. د احنافو مسلک دا دی. بذل المجهود هم لیکلي دي په 4 جلد کې او عمدة القاری هم لیکلی دي په 4 جلد کې صفحه 440 کې. د احنافو مسلک دا دی چې امام پسې کله مقتدي ودرېږي نو بیا به نه قرأت وایي نه به الحمد وایي. که امام جهرن قرأت کوي او که امام سري قرأت کوي، یعنې که د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ وي چې په کلاره امام قرأت کوي، او که د ماښام او د ماسخوتن او د سحر لمونځ وي چې جهرن امام قرأت کوي، په دواړو صورتونو کې مقتدي به قرأت هم نه وایي او الحمد به هم امام پسې نه وایي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې د کاروبار دپاره او د رزق د پراخۍ دپاره څه دعا وظیفه راته وښایه او بل داسې وظیفه راته وښایه چې ګناهونه مو پې الله معاف کړي. دا یاد لرئ
د رزق د پراخۍ دپاره دا د 5 لمونځونو نه وروستو د سحر او ماسپښین او د مازدیګر ماښام او ماسخوتن د هر لمانځه نه پس 22 ځلې 72 پیرې مطلب 22 ځلې دا ذکر کو د الله نوم اخلی یا باسطو یا باسطو یا باسطو اے پراخی ورکون کی ذاتا اے پراخی ورکون کی ذاتا زما پر رزق کې پراخی راواله باسط معنا دا پراخی ورکون کی ذاتا دا الله په نومونو کې یو نوم دی نو 22 ځلې وایه هم سحر هم ماسپښین مانځه نه هم د مازدیګر او ماښام ماسخوتن 5 ټیمونو کې او دویمه وظیفه دا جاری ساته د ماسخوتن چې کله تاسو د ماسخوتن لمونځ وکئ نو کښېنئ په هغې ځای کې نو 11 پیرې درود شریف اول شروع کئ 11 پیرې نه پس یا مغنی یا مغنی یا مغنی دا ذکر 1100 پیرې وایه دا د الله نوم دی او معنی دا د ای پراخی ورکون کی ذاته معنی دا د مغنی معنی مالداره کون کی ذاته نو 1100 پیرې دا ووایه او په آخر کې بیا 11 پیرې درود شریف ووایه نو اول او آخر 11 پیرې درود شریف او په منځ کې یا مغنی یا مغنی دا 1100 پیرې وایه او دویمه وظیفه تاسو غوښتې ده د ګناه نه د بچ کېدو دپاره دغه دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس ته وښوده چې هغې اوازونه کول چې هی زما ګناه هی زما ګناه سید الکائنات ورته وفرمایل دا دعا وایه اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملی ای الله ستا مغفرت ډېر زیات دی زما د ګناهونو نه او ستا رحم ډېر زیات د امید والا دی زما د عمل نه نو دا دعا وایه په دې به د الله رب الکریم ګناهونه معاف کوي